جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه. لنډه خبره درته کوم، جنتري یا تاریخ د افغانستان د عجبه جوړ دی. پلانکی د وسې په کال پیدا شوی، پلانکی د ژلۍ په کال پیدا شوی، پلانکی د وبا په کال پیدا شوی، داسې نو د واورې کال، د زلزلې کال، داسې ډېر تاریخونه دي چې خلک پکې پیدا شوي دي په افغانستان کې. خو ښه خبره دا ده، اوس به اکثره خلک وایي چې پلانکی د بیا رغونې په کال پیدا شوی، یعنی په 2025 کال کې پیدا شوی په افغانستان کې. 2025 کال د افغانستان د بیا رغونې کالو، ډیمونو د جوړېدو کال، د سړکونو د جوړېدو کال، د کارخانو د جوړېدو کال. یعنی د افغانستان تاریخ په اوس د ژلۍ، واورې، طوفان، جنګ، جګړو څخه راوځي، د بیا رغونې تاریخ په ځین جوړېږي. زه پوهېږم دا خبره پر ډېرو باندې لګېږي، خو دا ښه ده عامه کې چې خلک خبر شي 2025 کال د افغانستان د ابادۍ کال.